الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې وه چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام د احد شهیدان دفن کړه او بیا د الله د نبی شخصیت بیان کړی شو چې د الله د خوا نه یو رحمت دی. رسول الله فرمایي چې انما انا رحمه، زه رحمت یم هدیه کړی شوی دی خلکو له، د الله د خوا نه ورکړی شوی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې حقیقت کې د الله په انعاماتو کې لوی نعمت د محمد رسول الله وجود او راتګ. او کله رسول الله فرمایي چې بری مؤمنانو کې بعضې داسې انسانان چې زما ذکر له د هغه زړه نرمیږي، دې کې ایمان دی. او انسان باید خپل زړه داسې برابر کړي. ټول انسانان چې کله زموږ الله پیدا کړو نو هېڅ د الله بد راله، کله چې د محمد رسول الله اراده وکړه نو الله به ډېر استعداد والا خلک پیدا کړ، انبیا او بیا صحابه او نوره. او دا ویل شو چې د احد په غزا کې ظاهري مسلمانانو له چې د تاوان ورسېدو د هغې ډېرې وجې یو وجه پکې دا چې د الله په امتحان کې مونږ ګیري، الله هر وخت مونږ امتحان کې اچوي. دویمه وجه دا ذکر کړی شوې وه چې رب العالمین ځان له نیکان ګاونډیان غواړي، شهدا. دریمه وجه دا و چې بیا به هر انسان په اسلام کې را داخلېږي، دا معلومات به نه کېږي چې لکه دا د الله لپاره داخل دی او که نه. لکه عبدالله ابن ابی بن سلول چې کله د جمعې په ورځ باندې به د منبر په دې خوا کې ولاړو، د رسول الله به ډېر توصیف کولو، خو چې کله د احد د غزا مسله راغله نو عیسی سره د ملګرو وتښتېد ولاړو، دا خلک معلومېدل. څلورمه وجه دا وه علماو دا ذکر کړی وه چې په انسان کې د نفس غلو راځي، الله کله کله دا ماته کړي. پنځم د شهادت د وجې نه زموږ الله شهیدان نشي. شپږم د دې وجې نه علماو دا خبره ذکر کړې وه چې احد کې دا مسله ورسېده تر څو کافران به د خپل کفر کې ښه وردننه شي، مسلمانان له به زموږ الله اجر ورکړي. اووم زموږ الله صفایي کوله. او اتم چې کافران په ورځ د قیامت به چېرته دا بهانه عذر الله له پیش نه کړي چې الله تا به موږ له موقع راکړې وي او موږ به ایمان راوړی وی، بیا به دا شوی وي او دا. لکه د فرعون مسله ذکر شوه د ماشطې په خلاف، د ابوجهل مسله ذکر شوه د سمیه رضی الله عنها د شهادت مبارک کې چې ډېر په سختۍ باندې هغه شهیده کړه. نهم عمر صاحب فرمایي د دعا د وجې نه هغه خپل هم دعا وکړه او رسول الله هم د ارمان کوو. لسمه وجه دا چې د امیر اطاعت کړی نه کېږي، دقه شان مشکل سره به سړی واقع شي. بیا مو دا وویلې چې د احد نه وروسته د احزاب نه مخکې د یو نیم کال کې څه بعضې سرایه راغلې. یو دا چې ابو سفیان او صفوان به اراده وکړه چې په محمد رسول الله باندې حمله وکړي. حمراء الاسد علاقه کې د رسول الله مجاهدین پسې رالل، خپله پکې وو. معبد ابن معبد الخزاعي ویل چې په خلکو باندې اسما روبرو غرزوا، ورته ویل چې ډېر ناشنا فوج د رسول الله راغی، دشمن وتښتېدو، غلبه مجاهدین الله ورکړه. فالموت والحج دار خوالد زامن ودو اراده دا وکړه چې په محمد رسول الله باندې حمله وکړو. رسول الله بس د یو نیم سره مجاهدین سره ابو سلمہ را تشکیل کړي، ورته وی ځان رسوا. کله چې غلاقې لرال دشمن وتښتېدو، د احد د وجه نه دغه په بدن کې لږ زخم راغلی او هغه مې زیاتېدو تر دې پورې چې هغه شهید شو. او بیا ډېره ناشنا توصیه ام سلمې له وکړه چې انا لله و انا الیه راجعون، دا وایه اللهم اجرني في مصیبتي واخلفني خيرا منها، دا وایه رسول الله رب العالمین بیا ورکړي. خالد بن سفیان الحذلی په نامه باندې یو بل سړی و چې په رسول الله باندې اراده د حملیات وه. عبد الله ابن انیس په څور تشکیل کې به د محرم په څلورم کال د هجرت د محرم په 5مه ورځ باندې بسلاړو. اتل سورې ورسې هغه سر ورته راوړو، رسول الله له مخې لکه خو چې رسول الله دا اق سړی او کتاب شي زور لګلم. د الله نبی ورته ویل چې زموږ سره مابین کې امانت دغه امسا شو دا سرواله. څلورم مسله دا و چې د عذر او قرا لاقي څخه خلکو د رسول الله خو لرال او ویل چې اذا الله نبی چې تکړه کسان راکا قرآن او سنت درس او تدریس به زموږ په علاقه کې وکړي شي او عیسی به داخله د ایمان ولا شي. مقصد دوکا او چلو. عاصم ابن ثابت، مرشد ابن ابي مرشد الغنوي،
خبيب ابن عدي زید ابن دثنا عبد الله ابن طارق دا مجاهدین په لاس ورکړه کله چې رجال عقیل راغله چې درابه او جدی بر مابین کې زید نو د ورته سل کسان کې نیولې وکمین کی او هغه پر اخلاص کړه ملګری شهیدان شو کوڅو کسان پاتې شو هغه غره لوخته ورته ویلي تسلیمي راکې موږ به محمد رسول الله تاسو ورکو دغه په خپل قیدین والو عاصم شیخ له ملګری ویل څه چلې وسه خو تر اخري سرګي پورې څنګه کوم چې کدا دشمن دې بده باندې اعتبار وکړ دی و کسان جانب مقابل کې اوال ډېر ترزن او ترې ډېر سخت استعمال ولا هغه به چې کلک کسان راوځي ورته کینول نو په غشو باندې دی شو شهید کی د دوه کسان قیدین کړه زید ابن دثنا او خبیب ابن عدی خبیب عقبه ابن الحارث په لاس باندې ورکه او زید ابن دثنا اغا صفوان له لاس باندې ورکه چې د امیه بچو دوی د غیب لرونه وجیلی و مکه کې دا خرج کړ زید ابن دثنا په خپل لا نور سره ابو سفیان لوري سملګری بوزو دا انت ادم کې تنعیم علاقه کی وی وجنی ابو سفیان ورته ویلو چې ای زیاده کستا په ځای باندې چرته محمد وې دته خو غنل چې بچوي وی والله قسم بالله چې هغه په کې ز اغزم مات نه غاڼم زه ټوټه شم خو رسول الله خپنش ابو سفیان وی چې والله لا يحب احدا مثل اصحاب محمدا قسم بالله چې هیڅ د شي مين یو بل سره نه کې لکه رسول الله ملګری سره شنه تربیته ورکړي لري قران او سنت او اسلام باندې روزل شي ملګری او خامخې د تربیته خصو د عاصم شه د بدن حفاظت منګ الله وکي او زنانه ویلي او کچا راوړو د اثر کې به شراب مسکم او دا به سترو زرو نډک ماګله به ورکو د ورځې پیډمبر راو د شپې به اسمنګ الله بارانو کې ایسه به ځای کې دفن کی خو به څه به شکل بوتلو حرم کې زنانه قصه کوي وې زمانه چاړه طلب کړو وجه دا وجه زیرینه وغیرہ دا وختې کټ کول چې انسان د الله خو لوري صفا حدیث بخاری کې راځي پروید عبد الله ابن عباس باندې اشاره ده چې په جمعه کې دا ختم کړی شي خو په جمعه کې نه انس ابن مالک فرمایي به خود سلوي فرض نه مخ کې دغه ختمواله وکړه ده ابن قیم زاد المعاد کې ذری کړی دي او دا زنانه چې ډېر نشه انګور دي قیدی سره و زموږ د الله خو ورته اکرام وش ځکه دا زموږ د الله اولیاء او نیکان خلق وی چې کله بوتلو تنعیم علی قیلا مجرى عائشه چې کوم ځای کې دي ادم کولې ده ورته ویلې چې یو دوه رکعات مونږ کول غواړم اخره ملاقات د زمنګ د الله سره کې په دنیا کې د الله نبی بس کوي ودا د خبيب سنت دي تاسو له شکل بدی حالات کې واقع شونه دوه رکعات مونږ باندې ودرېږي وې دوه رکعات مونږ شو کې ملګرو لوي وې خلکو له قسم په الله جړې او ناشنا خون پر مانځ کې و زړه مې غوښتل چې ورګو د کم خمای شي اسنا دشمن سره شر دا سوچ پیدا نشي چې د محمد ملګری د مرګ نه یریږي عليه الصلاه والسلام ځکه مختصر مې کې کجوره دیوړه تعین کړه او د دې کجوره پر سر باندې یو برچا او نيزه داخه کړه لکه به تور مثال دا پایا ده د دې پای پر سر باندې چې قیوغه برچا کې خو ده او خبيب رضی الله عنه غواړي چې اوس د سر لور وخیږي او د پاسه پیرات سملي چې عمل د بر شهید وکړي چې دا کار کوو د دې شیرونه ویلې وجه دا شیخ عرب خپل شاعران خلقو او شعر په دې وخت کې انسان بل دماغ باندې به راځي په دې شی به جاری کیږي او وی ویلې شمالا لقد اجمع الاحزاب لي وقلبوا ودا ډلو مال خلق را جمع کړه او قبایل را جمع کړه نارینه او زنانه ټول را جمع کړه او زید شي کجوري وروخه جوړم چې دغه به سر باندې ونیزه تړلې شوې ده او زه د خپل مشکلات او د خپل فقيري او مسافري رب العالمین لوړاندې کوم داخله زمره کفر تم لري خو لیکن زه چرتم کافر کېږم نه وجدا چې مخله مرګ دی فلست ابالي هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي فروا مې نشه چې په کوم طرف باندې ولويګم چې مؤمن او مسلمان لاړ شم زما په بدن کې به رب العالمین په غیدونه کې جماوال یو کې د الله مخې له بودريږي نو کزمانه ته پوښوږي چې څه چل کړي خو به زما دین د لپاره زبر ورته ان شاء الله دغه بدن می ټوټه ټوټه کی دمر قیمتي او شت خلق ودا ټول مخلوق را جمع کړي ونه شکل دا بره وخه جو د کجوري لا نو د شي پیرات سملو په دې کې فید باندې چې دا برشه ورته خېټه برابر کړه او د زړه لا دی اډوګه چې خرچار کو چې پوری تی اوته سلوي خورځه مشه ځوړن پروت شهیدګي دا ډېر سخت شهادت ته او سخت تکلیف دی انسان له
چې انسان په خېټه کې یو برشه ورته نه کړی شي او بل طرف باندې نه داره هیڅ ډېر په تکلیف خو لیکن دا ټول د الله لپاره دلیل به دی باندې چې صحابه زموږ د ذهن سازي وکړه چې ګور اساس د دین مشران هغه به د دین د اسلام باندې بده چې تکالیف باندې شهیدان شوی دي د دین د اسلام نه به هر قسمه تکلیف سره ودرېږي اول تکلیف ما اول گزاري ورسه به ټول اسانتي انما الصوت صوتان اول دو گزار د دشمنانو د چې درې کړه ورسه به ټول مزید به سړی نه پويږي ډېر سخت شهادت ده وې دې شکل په دې کیفیت باندې شهید کې سعید ابن عامر الصحابي دا وخت کې صحابي نو ورسه به صحابي شوی د عمر رضی الله عنه والی ودا ډېر توجه کوي ورسه ان شاء الله دا واقع به رامش دی قوم په یو درې ترازونه وکړه بلکې سلور یو اعتراض پیدا و چې عمر شیخ بلور استاد ولی چې دا په میش کې ورځ غیر حاضری کوي ویم دا معنی چې سار لګنا وخت راځي او د شپې زموږ خاله دفتر لراځي نه او بل مجلس کې ناس خبرې کوي یو دم به وشي راشي د صفال او رخصله باید موږ لراکي دا ولایت د مشری ده عمر شیخ چې سعید ابن عامر رو وخت ورته بدل تراشه دا خلک به تابانه شي ترزونه لري دا وجه سره به سر وخت غو وخت راځم وجه دا چې کله منځو کوم اسکارو کوم د کور کارونه وکم بعد دغه نه به راځم لګنا وخت شي وې د شپې چې دغه الله حق ما پورې تړل شوی رسول الله بندگی کوم نو د مخلوق حق هغه زمانه ادا کیږي سر نه ما خام پورې نور د رب العالمین بندگی له به د شپې وې رخصتي ولې کوي وېزما په دې ټول حکمرانی ولایت کې یو جوړ جامې هغه چې کله وینځم سبب و چې کنه مجبورې مچي بربندوم هغه سبب رخصت زو وکم وی به وشي در باندې ولې راځي وی قسم په الله چې کله خو به د خلکو راونی ولو د برکه جوړې وخېجو او په دې نظام باندې ورسم لولو وی زبر صحنه کې ولاړم هغه وخت کې ما کې خو ایمانم نو ایمان مې راوړل په ورځ قیامت مې رب العالمین ځان له ودرې یو مالوي چې یا سعید ابن عامر په دین د اسلام باندې خو به په دې کیفیت باندې شهید کېدو ته د هغه د نجات لپاره څه کوشش وکړي څه چل دی وکړي وېدا صحنه چې کله زراعه د کوم څه به زمانه پوښښ نه مانو اسا پریوته او مده ملګری به وای شي دا به وشري عمر رضی الله عنه معذور وګڼو وته معذور دي ټولو کې به د سیمنو چې دا چرته شهید کې او خلاص سلوي خورزي د برابرونه کې ځوړاندو کجوره کې او دې لپاره د مکه مشرکانو څوکیداران کېنول چې اسنه مجاهدین رانه شو دار اخلاص نه کې درسو پر یوسف راځي دغه مقاومت او مقابله شروع کړي یو ورځ محمد رسول الله ملګرو سره ناستو او وی ویلې چې کوم د سیملګری به یې شغرا شي او د خبیب رسول الله عنه د تنر اخلاص کې او چرته دفن کی دا غوړي بهترین شهید دی زمونږ ورور دی اوس دغه نجات لپاره قرباني پکار ده نو دی وخت کې یو صحابي ورته ویلې عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله ودا کار بزوک ورمشم او د خبیب صاحب د مبارک جسد د بزر حقته کم او شرط به دفن کم زکه دا شهید دی او د شهید د جثې دفن کول پکار دی اکرام پکار دی چې دشمن په قبضه کې مسلمان مجاهد سره به دور شو د غیزه نه راوالي اکرام ورته وي چې زکه د ډیر غیرت کړي دی د دین د اسلام لپاره زمونږ د الله لپاره زمونږ رسول الله لپاره او د امت مسلمه د عزت او ناموس او قران لپاره هر قسمه قرباني لزان تیر کړي او ژوندۍ خو به دا کار وکړو لاړ شو بسي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل وکړه چې بشي ورسي یو کار دا وکا او د انصار یو ملګری وسره تیار شو عمر ابن امیہ الزمری ډیر نشه صحابي دی ورسره ان شاء الله د باج واقعیت راشي فلوان صحابي ورته ویل چې ابو سفیان مو وجنا ام قتل کا ابو سفیان ولی وجو ابو سفیان ویل چې لکه دی محمد صلی الله علیه وسلم جګړه علیه الصلاه والسلام د وجل په کار دي چې وجه قربان شوک عملیات کوي شي قتل د سر درد منګل جوړ شو یو بندچی دی له تیار کې ودا کار بتو کې وی او ډیر مال بدر کوي سیدا وی هغه ځان سره خنجر راواخو سره روان شو د مکینه وکله چې مدینه منورې راغی بني عبد الاشهل په دغه کې د خپل وخ چوکي او راغه د خلکو له ویل صحابه ولا وی بتاسو کې ابن عبد المطلب څوک دی عبد المطلب بچی څوک دی ملګرو ورته اشاره وکړه د قصړې جنازه رسول الله ورته یاد کی د الله نبی شکر د نظر او سترګې په پریوته ملګرو له ویلې د شي انسان چې د دوکا راوړې دوکا الله ورته اطلاع ورکړه
وی نږدې راغی چې رسول الله د خپل راغی تر شو پورې زو سره خوا په خوا کینه مو د خنجر پټرو بس مو وې صبرې سینه باندې زړه کې د گزار ورکم او وی وښنه وی ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم کې لکه سړی چې له دې وګه خبره کوي او سید رضی الله عنه په دې وخت کې ناس ویغه د لری جن راغی چې په دې سینه کې په بوکس باندې ولو عقل تی وغورځو سم کې نه به ادب دا د الله نبی له سره کم تناستي ځان رسې بالکل په مایله کړي د په ادب باندې کې نو په اکرام باندې کې نه څنګه صحابه په خپل امیر باندې څخه پکې دلو سره به په خپش وې دې شکل اول نو سید رضی الله عنه قوي صحابي نو ایسدا بډنه خنجر راکاره شو رسول الله ملګلو تی وایلې چې کله ته واخو نو شې سره وې دا کور کې ځان سره بند کړلې ویلې صفه خبره کوه په کوم نیت باندې راغلې وي دروغ بنوي وی قسم په الله ابو سفیان مال ویل چې دا محمد او وجنا عليه الصلاه والسلام ډیر مال بدل کم بدینه تر راغلې رسول الله ورته ویل ته چې په کوم نیت اراده باندې راغلې وي الله زما صف ما بین کې حائلو کته څومره کوشش وکړي چې ما او وجه مانه شي وجلې ویزه دا خبره تعالی کوم دی باندې شورته ویل بده شرط مال به امان راکوي تعالی امان دی رسول الله څومره کې اخلاق والا دی قبل سړی بمدقه ځکه ټوک ټوک او به د مجاهدین شي صحابه ورته ویل چې ټوټه ټوټه کې بری تور باندې میدا میدا کوي او سید رسول الله علیه و درې ورځې د عقیدت کې واشو درې ورځې ورې سره ویشو ځکه د امان وعده سره شوی و د الله نبی ورته ویلې ویزه تعالی دا کوي دعوت درکوم چې قل اشهد الله اله الا الله دشي او یا چې حقدار د بندګۍ بل هیڅوک نشه سوا د الله او محمد الله رسول دی عليه الصلاه والسلام نو دی باندې شي ویلې اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله ویزه کوي ورکوم به خبره باندې چې حقدار د بندګۍ واځي رب العالمین دی او ته الله یقیني رښتینی رسول دی الله ورته ایمان نصیب کی انا غلې په کوم نیت باندې وا وخت بس زموږ الله د شنه کارونه دي حدیث کې راځي د زموږ الله په دې ګوتو کې دي اړې څنګه شي وغواړي قتل په نیت راغلو الله ورته ایمان نعمت ورکي وې دې شو ورته ویلې نور دا خوشي کې پری خودو ځکه ورته ماده د امن ورکړې و چې دې خوشي کې نو د عملګری لاړ فائدت درو وتلا دلیل په دې باندې چې مجاهد سره او به شکل امیر او مطلوب انساني هغه به ډیر تحقیق سره او کلک زړورتیا سره وشيږي بیداری سره تيقظ سره ځکه دشمنان چې اختیاري سری پټ پټ عملیات کړي د مسلمانانو په مجاهدینو باندې کوي او دای په مشرانو باندې بیدار وي کله په یو طریقه او کله په بل طریقه دا تربیت پکې موږ دې واقع کې معلوم شي د شي بنو چې لکه زامره موضوع وینم ما څوک څنګه به دې کې ګرځم نه د مشر وجل کېدل دا ګور ډېر سخت ضربه او تاوان ورکی ملګرو لا ډېر احتیاط وکړي وی عمرو ابن امیہ زمری او د صحابي انصاری را روان شو مکه له شکل را ورسېدل نو ځکه وکان شوکړه وې دې شوکړه رالل ویلګه ابو سفیان مسنګ وښنو نو عمرو ابن عمر زمری امیہ الزمری ورته ویلې ودا بیت الله خدمت کوي او به شکل ماقام شه بدغه ځکه د ټول مشرکین کینی ور بشو عملیات به وکړو ایسه به وشو د ملګری استراحت کو شنه طواف کو او طواف وکړو نو بده کې بزان اړه وراړو اخر کې به صحیح کو چې بکم ځکه دانه گزار به وکړو هغه ورته شګوره داخله ما پیژني د شو شهر چې شپې بنا وخت خړه کې ور باندې عملیات کو به وشو داغه د کې نسوس معلوم دی خو هغه په استراحت کې عیسی عمرو بن امیہ الزمری ورته صحیح نو مخکشه طواف شروع نو دی عمرو ابن امیہ زمری ځان پټ پټ کول وجه دا چې د خلکو پیژندو یو دم د مکه مشرکانو په نظر ور واجو شو او هو دا خو عمرو ابن امیہ زمری د محمد ملګری راغلی علیه السلام په خبر شو الکه توري بشر حواله نو په دې وخت کې ایسه د ثواب نزان وی سلاړو وته ملګری وته کې دودام په خپل قصه کې ویلاړو زه په یو طرف باندې لاړم ملګری په بل طرف باندې خو په غار کې نه وته وې د مکه مشرکان چې هغه موږ په شګری د صحابه ډېر بهادر خلک وو ودا کوم ځکه چې زناسو په دې کې یو مشرک راغی جماعت خپل وی تورې بشر اوه خاصه په اثر می ول سر می ته عقل ته ورسو مردار می کې نور بیرته غار کې کېناسم وې د دې ملګری رااله چې لکه دا سړی بچا وژلې او چا وژلې خدای خپل مردار او د مړې واخص لاړ وې زری د غار نه روته ما تنعیم لراله ما چې په کوم ځکه خبيب رسول الله زړه دې په دې کجوره کې پاس سلوي خورجي روس او تراغي شهیدان زموږ الله نه خرابوي ودا شو خدای څوکیداران چې ودا پراتو ټول ودا وی په دې کجوره باندې بشور وخت ما بهترین شهید خبیب رسول الله ودا میرا واقصو او را پښامه کې دې کجوره باندې میرا حقته کې دشي ملګری دی له وسویل شي قرباني دی له ویل شي اثار
وی قسم په الله چې د مزیدار خوشبوئی ته خطله او تب دا ګمان کوي چې سلوي فرض ورسم دانن شهید کړي دي ویني ته روانه وي سړی میرا پوګه کې ور روان مې کی وی جوزه پورې مزلو کې دغه مشرکین چې دوی خبر شو یو د ویسونه وغیرہ توري موري راواقه چې زما بس منډه اسما منډه دوی واخو چې سړی سره چیرته مړې پوګو باندې هغه چیرته مصالح کسانو ته تخدي شي وی چې نږدې شو چې راګیر شمه وی اسمه خو به وګرځاو وی چې اومه وګرځاو ورته کاته مې وې دې اسمه کې تیر کې اعلان دي زمونږ الله ډېر غیرت دی زمونږ الله ډېر انتهایی وفا ده عاصم ابن ثابت سره څومره غیرت وکي وې د اسمه کې لمه کاته د اسمه خو به کلاو شو وی چې خو به خپل به کې دفن شو اې دی وجنه خو به رسول الله له وی بلیع الارض اق صحابي چې هغه اسمه کې خپل تیر کړي دي د اسمه د الله اولیاء دي دی ویل شي کرامت د نبوت د ژوند په وخت کې می او د مرګ نه وسم به خدای یاد ساته کرامت څه معنی عزت د مرګ نه وسه د نجاشي بادشاہ د قبر نه ورشي نور خدو اته څل وکړه د معاویه رضی الله په وخت کې د وحد په شهیدانو باندې سم مسله رااله و ملګرو ال تکار کول نو د عمرو ابن جموح او د قشن د حمزه رضی الله د افکر وته دی چې بل څور سره ولګي د تازه وینونه روانه شو ابو سعید خدری ویلي و چې دا انسانان د زمکه په سر باندې بهترین خلق نه نور بس بهترین خلق شي خو کرامت ودا مطلب نه شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي چې یو سړی هغه د رب العالمین حق یو بندل ورکی یو مړي له ژوند دی کرامت معنی عزت زند الله ولي الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان ځان کرا ول التقوا د الله د پر ورانه د الله د پر جوړه د خپل شبد الله په ذکر آباد ساته الله لزان نږدې کا د خیر کارون لوړاند کېګا د فتنو نه ځان ساته د الله په دل باندې خپکیږي خوراک او څنګه ډېر میلان مکوا عمل د الله لپاره پټ کوا عزت او په ژوند کې کله کله دی ولینه کرامت صادر شي چې د دین د اسلام باندې تثبت وکي او کلک شي دې موضوع باندې اوس خبره کوو د دین د اسلام باندې رب العالمین موږ تاسو کله په دنیا کې کلک پاتې کوي دا ډیره مهمه خبره ده سلف صالحین دې خبره نه ریدل چې اسنه زمنګ الله د زمنګ خاتمه را خراب نه کیو ګډه وډه نه کی پنځل لسکارونه قران او سنت موږ له ذکر کړی دي چې کله مداخ خپل کړه الله به موږ له دین د اسلام تثبت راکړي اجمالی ارو ځان موضوع خو اجمالی ځان سره یاد ساتي الاقبال بالقران قران سره زیات تعلق لري دویم التزام الشرع والعمل الصالح د قران او سنت تابعداري دریم التدبر في قصص الانبياء د انبيو په واقعاتو کې سوچ کوي سوچ څلورم د رب العالمین نه دعا وکړه چې الله ستاسو د دین باندې موږ لکواله راکا او پنځم چې سړی بد الله په دې ذکر باندې شبا آباد سات شپږم د مسلمانانو په دلاره روانيږي ووم د خپل ځان له تربيت ورکې په قران او سنت د ملګرو له زمره ملګری څنګه په قران او سنت باندې برابر شي څنګه دوی کې څه اخلاق پیدا کی او اته په دې کومه لار باندې شرواني په دې به اعتماد کې اعتماد قران او سنت وګوره تعالی پوره کاری دي چې بنو چې قران کې نقصان دي لکه ډیر مليان دا خواري نه کوي چې قران کې دا نقصان دی میکه به کې نشته حدیث کې دا نقصان دی پلانې شی به کې نشته او دا نشته او هغه په دې به اعتماد کوي چې دا قران او سنت ګوره پوره کتاب دی پوره دین دی او نه هم دعوت د قران او سنت بکای لسم ځان له اعتمادي ملګری پیدا کی ایو لسم د عقیده بلري چې مستقبل د اسلام دی کنه څومره يهود نسوارا په دې غرو پیش کې روان دي خودشي وخت برازي چې په دې دنیا باندې د اسلام بیرغ رفي د عقیده بلري دولسم عدم الاغترار بالباطل د باطل په قوت باندې بدوکه کېږي ان شاء الله جازونم دوی سره دی ټنګونم دوی سره دی وسلې او فوج دا ولي ویډیو سره دی وخت پورې بيدا ختميږي دا درلسم هغه کارونه بکې چې باغې باندې دین د اسلام سړیلا ثبوت ورکړي ثابت والے او څوارلسم د نیک سړي خواله ورزي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې کله به موږ باندې سخت رااله تاتارین به د مجاهدین شهیدان کړو د زنانه او ماشومان موږ بر شیخ الاسلام خواله رالو ابن تیمیه خواله وکلت فی القفص په دې زندان کې د پروت شیخ الاسلام ابن تیمیه تابه دا ګمان کوي لکه اوس مری چې چا پنجره کې اچولې او یقیني مریو افسوس په هغه خلکو باندې چې نن دا مجسمه غني مولا علی قاری صاحب چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسلک او قوي عالم دي هغه ابن تیمیه او ابن قیم من اولیاء هذه الامه د دې امت اولیاء دي د اولیاء د اسلام دفاع کړی دا د اسلام اولاد و د ټول امت مسلمه قیادتونه کړی دي خو هغه خلک چې هغه د يهودو نصاراونو د غیر مسلمانو متاثر دي د دې بدګمانه د خلکو بدګمانه په دوی پیدا کوي چې دا پلانین دي پلانین او پنځلسمه د الله د انعاماتو تم توجه ابن قیم فرمایي چې کله محمد شیخ الاسلام خو لرانو د شکایتونه به موږ چې دا کارو شدا دا وې د شي تسلی به موږ لراکړه چې کله براوتو وې زړه د خوشاله نشي ټوپونه وال ودا کرامت
د دا شو چې د اسمه کې دفن کې او کشي کې نور لاړم وې دوه کافرانو سره مخامخ شو بدیږي کې وې توره ما سره ودا یو می اول او د بل می قیدی را وسو رسول الله ملګری شه خلک و وې چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر شوم ټول قسم ورته وکړه چې یا رسول الله په دې کیفیت باندې خبيب مې اخلاص کې او شتلوي خو ورسته داغه نه د څه خوشبو روانه و دا وینه روانه و به زمکه دفن کې به مدقه مشرک و چې د بل مستاق ویل قیدر او سو به فتوحک النبي صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله عمر وخاندل د شي ملګری خوشالي به پکار ده چې دا خو ملګری دی نشنا په دې منځ کې د څه مسله د سفر په مېش کې بل درناک واقعه دله او توجه هغه ویل شي واقعه اصحاب بيري معينه یو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو البراء عامر ابن مالک ملاعب الاسنه چې د نيزو سره باغه لوبي کولې نزبات سړیو وی ویلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته اسلام دعوت ورکي رسول الله ډېر ناشنا سړیو چې کله به سړیو سره مخامخ شو باغه کې به کم جرم متصل به ورته ویل چې دا جرم دی سړی لري ګیره خړی یو سړی د پنسي کته ساتي یو سړی دغه سله رحمی قطه کوي یو سړی د سود کوي یو سړی د حرام خوري بس امدغه خبره اوسره شروع کوي چې دا کوم پروګرام په دې کې بالفعل موجود دی وی د اسلام دعوت شور کې نه اسلام رد کې او نه قبول کې خو ورته ویل یا رسول الله د نجد علاقه سره خلق ولېګا رعل او زقوان او عصيا دا قبيله بس دعوت قبول کې د الله نبی ورته وی زبا کوله کسان ولېګم خو وجه دار چې هغه سره زموږ دښمنی ده اصل نشي ما مجاهدین انت ورشي تو شهیدان نشي وې زبد دوی تایید کې واقع شم وې چې سیدا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اوی کسان اصحاب الصفا او پاغي کې بعض انصار دې تیار کړ طالب العلمان ودا فقراء خلق د دنیا خواهشات لذتونه پر خودري و او د رسول الله سره په جمعات کې ناسو علم د قران او سنت زده کوو زمونږ د الله ناشنا عادت او سنت دی علم په دې فقراو باندې زکی اگر کله باز خلکو په ذهن کې ودا پریوتی معلومه چې لکه دا طالبان لا به کې شي دي دا ډوډۍ له محتاج دی په دې جمعتونو کې ناس دي نه څوک شته او دوی بزرګ شي او څه مسله به ودا به حضور خو نړۍ موکاتو او ګوري ما چې لکه دا څه صورت حال جوړ شي ودا کسانه سره ولېګل رسول الله فرمایي د فلانه ملائک وزري غوړې او کدا چیرته وفات شو شهید دی اې د وجنه الله د پر خاندان باندې رزق پر اخیره ولې او د قبر کې د بدن خوري کې ابن تیمیه رحم الله فرمایي مشر ورته څوک لګو ورته ویلي وېستاسو مشر چې دی منذر ابن عمر دا مشر او یو خط ولیکو عامر ابن طفیل چې دا هغه قبيله یو مشر حرام ابن ملحل ورکه چې د ام سلیم ورور ودا ځان سره وېسو دا خط ورته وایا بیا کسان روان شو په دې کې دا دوه کسان یو باغی کې عمر ابن امیہ الزمری او بل عقبه ابن منذر وې د دوخانو سره دوله پاتې شو د غرب په خوا کې چې موږ بدلته وخان سره تاسو ورشي وې چې ډیره کړه وې کله چې د تشبيه کسان ورالل او الته هغه خاندان لورل نو عامر ابن طفیل په نامه باندې امیر پیدا کې ورته ویل چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم د خوان راغلی چې تاسو د دین د اسلام تشریک او دعوت درک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت ورانه و دغه خط سره عمران او صحابه سره سخت دښمنی و وی دا خط شکل د بیانو حرام ابن ملحان نو په دی وخت کې د عامر ابن طفیل یو کافر له اشاره وکړي گزار ورکا وی دې چې په نسبه نیوالو د خېټه بدیلان دي اسکی او د نسې ته پوره راوړي وستا دې صحابینا وی ویني چې کله تیرو وته نو به دې باندې د شراخ کلا او وی ویلي فست ورب بالکعبه الله اکبر قسم دې چې زه کامیاب شم او زما د کعبه پر رب باندې قسمی صحابه دې نشه خلکو چې هغه به کله شهیدان شون کامیابی به غنله زمون کامیابی ودی کې چې خوراک وستا کو غټه کوا دکانونه ځان نه جوړ کو کې بنگلې ځان نه جوړ کو کورونه ځان نه جوړ کو جامې دی او دا خود صحابه او کامیابی ودی کې دا چې رب العالمین په دین باندې ځان ټوټه کی او دغه یقیني کامیابی ده دا قاتل حیران شو چې اوجلو ما او دوی ورشه پوسټو رب الکعبه کامیاب خو شو چې ما په دشمن باندې تعرض وکړي زه په تعرض کې کامیاب شوم ورسته به دماغ په اخلاص شو او هو دا مؤمنان خو د جنت منون کړي د الله او د دوی په مابین کې د امر پول دی چې په دې پول باندې ورتیر نشو ایا الله له ورتلې شو مرله به د شله بیک ویلې نو کله چې دا شهید کې نور د قوم له عامر ابن طفیل ورې چې شروع به وکړي وژنې د نور کسانم وژنې وش پیدا دی قوم ویلي چې صاحب اسمه مشر عامر ابن مالک ملاعب الاشن ابو البراء
هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو له امر ور کړی دی تاسو څنګه په دې باندې تعرض کوئ دا ولی وجنه موږ په دې کې کار نه برخه نه لو وې د عامر بن طفیل زکوان او رعل عشی قبیله لوري چې په شروع وکړي هغه بس قومونه د رسول الله په ملګرو باندې شروع کړو وښ په تکسان و او ټول شهیدان کړه راګیر کړه جنگ جوړ شو شهیدان شو دا ورسره برش رسول الله په څخه په شوی دی ایو مېش د قنوت نازله په شوی ویلی و مېش وې په دې کې کعب ابن زید ابن نجار او صحابي و دا زخمی شو خو د شهیدانو کې ځان لشيوالو چې زم شهید یم دشمنان چې کله لاړ ودار او چې شو به معذور زمره مدینه ځان را ورسو یو نیم کالو سه پیدا شي په خندق وفات شولتا نو دا ملګری شهیدان کړه بره مرغان ګرځیدا د دوه کسانو عمرو ابن امیہ الزمری او عقبه ابن منذر یو بل ویل صاحب مرغان نه ګرځي او وې دا مرغان چې په یوځای کې ګرځي دا دوه حالات لري یا په دې ځای کې وبدي او یا یو څوک مړ دی دا مرغان ور باندې ګرځي چې هغه کی وخوري زه چې ورشو دا وګورو وکړه چې د مجاهدین روان شو وکړه انتظار کړو د غرب د ډډه کې راکته شو وې عقبه ابن عامر چې کله د نږدې شو د محمد صلی الله علیه وسلم شپږ شپې ته ملګری ټول شهیدان پراته دي او ټول قارین دي طالب العلمان وکړه چې دا ولیدل ډېر انتهایی خپش او وی ویلي وی قسم په الله چې زه محمد صلی الله علیه وسلم خاله نور ژوندې نه ورسم چې زه ورته ملګرو احوال ویم چې یا رسول الله تا خو موږ دعوت لري ګلی و موږ باندې چې پیښه وشو چې موږ ملګری شهیدان دي زه جنگیږم تر څو پوری چې دی وښ په ملګرو انتقام زوانه له او زما اطلاع زما رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ورکه چې عقبه ابن منذر هم شهید شو زه وی دي چې څنګه لاړ شم عمرو ابن امیہ زمری ورته ویل شهید جنگ شروع کو جنگ جوړ شوه یو خوا قوم دی بل خوا دوه کسان صحابه کرام دي د یو ځل مسله ده چې یو کس د نور مجاهدونو د انتقام لپاره د لوی فوج سره جنگیدل شي کني شي جنگیدل نو باز خلکو په دې کې دماغ نه دی خلاص هغه دا و چې نه دا به تیک تکي لیکن چې کله خلافت اسلامي وروسته به موجود وي او د مجاهدونو قوای ورسره جبهه نو به دا یو کس لوی فوج مخه د دانګل د پکار دي چې دا په ورو دانګي ځان خو په ټوټه ټوټه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې باره کې رساله لیکلې الانغماس بین العدو وحل یباح وی جنگ جوړ شو نو عقبه ابن منذر رضی الله تعالی عنہ دام شهید شو دا چې کله شهید شو نو عمرو ابن امیہ الزمری وی دې قیدی ونی وژوندې ډیر راوس وی دې چې کله راوس نو عامر ابن طفیل د خلکو پاغه باندې خرڅ کی هغه شابه چې د ټولو صحابه کرام مقاتل شو دا پاغه باندې خرڅ کی وی چې کله پاغه باندې خرڅ کی ورته جنوم د سره وی عمرو ابن امیہ الزمری وی کومه قبیله نه وی د مزارنا وی په مصر کې رقمي قبیله نه وی د زمر یو دم خوشاله شو چې اوه دا خو ډېر کار وشو وېزما مور یو نظر کړو نظر دا کړی دی چې زه به یو غلام آزادوم د مصر قبیله نه په مصر کې د زمر قبیله نه دا د خاندانی آزاد خلک وسه دي کې غلام پیدا کېدل ډېر ګران و دا خو ته مله پلاس باندې رالي زه به ایسه د غمور په وس کې ته آزاد کړم سر ور باندې وخره الله رب العزت د مرګ فیصله نه وکړي دوی به چې کله غلامونو نو سر ور باندې خړېلو خلکو له دا معلومات کو چې لکه دا غلام دی وې سره ور باندې وخړېلو او خوشی کی را روان شو پریشان خفا قرقره لاقیله چې کله ور ورسېدو قرقره لاقیله وې په دې وخت کې دیونه لاندې ناسو چې دوه کسان د بنو عمر نه رااله نو دا صحابي ډیر شي چې صحابي وزان ورته خوشتبه کې خوشاله کې چې زموږ استاد ما بین کې دښمنی نشته نو دښمنی شته چې اسنه وځي دلته دوی ونه وځي وې دا دواړه بسلی و دوی چې ود شنو توري راواقه ایسه دا دواړه وشل او ډیر خوشاله شو په منډه منډه باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه راغی ورته وی یا رسول الله موږ چې لاړو د شکارو شو رسول الله ډیر انتهایی دردمن شو دردمن بچن کېږي نه یو خدا مانه چې اوی مجاهدین په احد کې شهیدان شو دویم دا مانه لس کسان د عاصم ابن ثابت په قیادت کې الته شهیدان شو او اوی کسان په دې ځای کې شهیدان شو وې دومره سخت خفه شو انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله چرته موږ دومره خپل لیدل نه دي ایو میشتي په دغه رعله او زکوان او عشق قبیله باندې قنوت نازله ویلې یلا وتلعنت کې بری زکوان وتلعنت کې بری رعل باندې په دې عشق باندې چې دوی زمره مجاهدونو سره زمره سره څومره ظلم وکي په یو ملکم سفیران وجل په کانه د دوه سفیران وجل په 15 ټیمه مانځ کې بشدا وکي حتی په ویترو کې موږ یو حدیث پرې کې د کې بعض روایت راغلي دي چې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په موطا کې نقل کړي مسند عبد الرزاق په ویترو کې بشه پکار ده یو قنوت نازله ده بل قنوت دائمه فرق د دوه مابین کې داري چې قنوت نازله د ورس ویترو نه ورسته وي د رکوع او
قنوت دائمه هغه درکونه مخ کې دویم په دې کې لاسونه او چتواله شته په جهر باندې دعا شته ورسته قوم به امين وي هغه کې لاسونه او چتواله کله شته کله نشته فقه سنت کې سابق چې لیکلي صحابه او عمل دي دریم په دې کې هر قسم الفاظ ته ویل شي پاغه کې باغ معلوم الفاظ وي حدیث بخاری کې راغلي اللهم اهدني فيمن هديت وغيرها حسن ابن علي چې کوم خودلی و او څنګه رسول الله بس صبر وکړو ملګری شهیدان شو چې کله ستاره شي ملګری شهیدان شنو به تعالی معلومات کیږي دا خدای الله امري چې انسان باغله صبر کوي کنه د انسان د ارادي پیدا شي چې وسو حکم زبدي کې څومره قتلونه ولې خلکو کې حکم صبر وکړو دا صبر کې څه علامه کیسه اخلاق علامه ده ځکه کیسه اخلاق یو دولس علامې ذکر شوی اول تواضع دویم صدق د الله او د الله د رسول دریم حیا څلورم رافت پنځم رحمت شپږم صبر وم د مشترانو عزت اتم خپل شکل د قران او سنت برابرول نهم به بيدی کارونه نه کول لسم د بدګمانۍ نه ځان ساتل یو لسم د حسد نه ځان ساتل او دولسم د خپل ژبه کنټرول صبر وکړي رسول الله کې څه اخلاق دغه کړه آیتونه نازل شو به منسوخ شو هغه او د شی ویلې چې دغه خلکو ویلې دی رب العالمین فرمایي چې الله زمونږ ناراضي دی موږ د دوی ناراضي او موږ جنت ته لاړو زمونږ د احوال قرون لورسوي په حدیث کې د الفاظ راغلي دي او قران کې دا منسوخ شو دا ټول شهیدان رب العالمین جنت له متصل بوته ځکه دا رسول الله ارشاد مبارک دی وکله چې دا مسله وشوه هغه دوه کسانو سره رسول الله امن ورکړیو د بنو عمر وی شکل دا مسله وشوله نو په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه خاندان له د قوم له خطر ولېګو چې ګوره موږ تاسو سره دوکنه د کړي ځکه دین د اسلام ټول د وفاداری دین دی دین د اسلام کې دوکې نشته رسول الله مجاهدین لوري چې ګوره دوکې مکوي که ارچا سره شوي به په وفاور باندې چلےږي اما کچرته کافر ولې نه چې تاسو سره لیکل په یو کیفیت باندې وکړه اما کلی کله برابر به چلےږي چې اگر اسلام د حدود برابرۍ حذیفه ابن یمان ابو جهل ته ویلو چې موږ بزوغ لیکن رسول الله په تایید کې نه ودرېګو پیغمبر فرمایي چې په خپل لوز ودرېږي اگر کوم ته ضرورت ولې نه لرو وې دغه دیت په صدر رقم 200 وکان وړې راکړه وې چې کله رااله تو ګره د محمد صلی الله علیه وسلم خلافت امیر المؤمنین محمد صلی الله علیه وسلم او د په خلافت کې 200 وکان نشه 200 دلیل په دې باندې چې انسان بده شي نه وجه لکه ما سره مال نشه څنګه جهاد وکم کستا سره مال یو کوم نه د دشمن مخه له بودريږي رسول الله امیر المؤمنین دی خلافت اسلامی دی لیکن د سره بده کې 200 وکان برابر کې 200 وکان چې عادت تاجر باخسته شو وس خو دشمن مخه ولاړ جګړه شروع کړې ده وې څه وکاو خپل مابین کې راځم شو وېزې دي بني نذیرونه من قرض والو ځکه موږ خپل مابین کې چې لیکل سره کړی دي وې چې ډیره خره وې ورته دغه خپل ورته ویلي چې موږ تاسو خو لیکل کړي چې یو بل سره به قرضونه کوو دا موږ داسې 200 وکړو ضرورت لرو بالکل به درکو دلته کینا رسول الله دلته کینو د خپل مابین کې يهود ډیر خطرناک خلک دي د اسلام سخت دریز دشمنان قران او سنت لا سخت دشمنان د محمد صلی الله علیه وسلم سخت دشمنان او د مسلمانانو سخت دشمنان داخلي دي خپل مابین کې نه او ته مصلحت وکي ودا محمد د ټول انقلاب سره دی ترڅو پرم چې دا ورته وجلني قسم په الله کې داخله من قلار کینی راځي هغه خلال شو د جرند یو پر راول په محمد روغ ورزوي سبا مرشي ملک به قلار شي امدا سره چې ژوندې دلته جنگ واته جنگ مرکزی سره ختمي لکه اوسم يهود نصارا کوشش کوي چې په کم سړي باندې امت مشوره جمع کیږي امر دی داغه وجلو کوشش ځکه امر پیدا کېدل او به باغره جمع کېدل ډېر غړ زور غواړي وېدو کول نه واته نو خپل مابین کې چې دا کار بچو کوي عمرو بن جحاش په نامه باندې کافر وي ژوند په بس پیرو ورسو سلام ابن مشکم یو يهودي راغ ورته ویل چې ظالمانو دا کار مکوئ دوه وجې دي یو رب العالمین رسول الله وحی وکي او بل لوزم کړي دی بوفا بشي دا تاسو خراب خلک وي زمړه وفا مکو دا سړی وښنه دغه دوه روایت یو روایت دا چې مسلمان زنانه وي او چاله ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وی چې وځي دویم قوله چې جبريل راغی ظاهر دا باندې جبريل راغی پیغمبر له یوزا ابو بکر عمر عثمان علی دلیل قومندانانو سره ناشتي نو رسول الله په دې ځکه نه سي دیوال پر خوا کې او متصلم سنیغ جکش نه چاله ویل چې زم نسات حرکت وکي ملګرو ورته کاته کې دې شو چې ضرورت به پوره کړي حرکت د الله امر وکنه چې وزا تلو حتی لاړو مدینه منورې له ورسېد ملګری ناس مجاهدین قومندانان سره ګروپانه د خپل مابین کې نه چې محمد صلی الله علیه وسلم شو بار روته دلته ګوره سړی نشه مدینه منورې نه بشراله وی ویل یا رسول الله سره شکار وشو تا هم موږ له هم نه ویل چې رسول الله او نو دې موږ له اشاره وکړو ډایرکټ دلته راغلی تاسو خبر نه وینا وې دوی خو لوز مات کی مال جبريل ویل چې دي جنا او داخله پتا باندې جرن دي پول را غورځي
محمد ابن مسلمه ویلي وسه ورشه ورته چې لس ورځې په دې کې تاسو پاتې کیږئ نور زمونږ تاسو ما بین کې لوزونه مات او لس ورځې ورسې وځي دي جن ذلیل وځي ودا خبره چې کله هغه ورورسه محمد ابن مسلمه هغه قومندانو هغه نشته مجاهد چې کعب بن اشرف مردار کړو په جبل باندې دلته ووالو کرته چیرې کېنس وشکل ورغه حبیب بن احتب چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره مې جوړ شوی خمسه بیمانه يهودي دا لاړو ورته وي تاسو د لوز بي وفای مو کړو دا مو کړو وځي ورکیږي هیڅ شی بم نه وړي کوړې مستر ویو خبر دا بوړې واسطه بغدای خلق مرعوب شو چې څوک نو په ارزه کې خو منافقان شته کړه بالکل د مسلمانانو مجاهدینو په دې مابین کې منافقان شته عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين بس ورغه حوي ابن احتب لوي دا څه خبره کوي چې ته د مدینې نه وځې موږ سره ولاړی زړه سره جنگيږم زکوان قبيله ده ريال قبيله ده عوشه قبيله ده دا محمد باول برابر شي که برابر شو قسم په الله چې دغه مدینه کې موږ د وښنو هغه مکینه مسافر مهاجر راغلي دلته په موږ بدمعشي نه کوي قران کې رب العالمین دا خبره دوی ذکر کړی دا چې منافقان ورته ویل چې موږ تاسو ملګری یو دا یو دا موږ سره وځو موږ سره جنگيږو حوی ابن احتب دغه ویل رسول الله له خطر ولګي قاصده و موږ وځنا او لاس اخلاص و نبی کریم علیه الصلاه والسلام فكبر وكبر اصحاب رسول الله الله اکبر صحابه ویل چې الله اکبر چې خبره په جنگ بدل شو او دی وخت جنگ کول ډیر سختو او شهیدان الته شوی دي الله شهیدان دلته شوی دي او پس دا و شو دي کورنی جګړه کې واقع شوی په داخل کې علي بن ابي طالب له جنډر سرواله ورسه په او مجاهدین ورنګر چې پیرتاو په خپل ځمانه مسجد نبوي کې عبد الله ابن ام مکتوم صحابي معذور دی په خپل ځمانه امیر مقرر کې ځکه امیر چیزي او نائب بسان له مقررای معذور صحابي د دولس کړه رسول الله په خپل ځمانه امیر مقرر کی دلیل به چړون انسان به منظم کیږي وکړه چې نږدې ورل شپږ ورځې ماشره کړې 15 اې دوی قلاګان وي چې په دې کې د میاشتو خوراکونه دودنه نه کړی و زمکه وی زمیداری د يهودو قلاګانې نو دوی غشي وشته دي يهودو د رسول الله ملګری لګیدل نو پیغمبر اسلام ملګری لوي چې لګ د خیمه روسته کوي چې خیمه روسته کړی دوه راوځینه او د خو مجاهدین په ورتلې نشي پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو لوی جنرالو او په جنگ باندې ډیر پویدون کې انسانو ملګرو له امر وکړي چې د يهودو د څومره ونی دي د کجورو د ټوله ور واچوي دا نو ډیر د يهودو له ورکه وجدار چې دا خو د لیکونو نکونه ورته پاتې دي کستانه یو شی پاتې شو بل څه پکې وشي کې ته خپکیږي نه دلته ستا کور دی او بنگلا دی دا او چا په واخص او بل چا په دې کې واړه ول خپکیږي نه ځکه خو هغه سړی تعالی ساتي خو کې وسړي په بلډوزر باندې وران کې بیره درد کوي دلیل په دې باندې چې کله کله مجاهدین دا کار کوي چې په یو ځای کې ورته سخت پیدا کیږي ونه بکټ کې کورون لبه ور واچوي دا به فساد نه لري منافقان ویل يهودي ویل چې تاسو غسان لکه خلک مسلمانین دا خو تاسو فساد وکي ډېر انسان مجاهدین چې په یو ځای باندې ورشي شاونه رکی ور واچوي مړ دا څه فساد دی وکي دا فساد دی دا فساد نه لري دا اسلام دی چې کله سړی د اسلام په مطالعه باندې پوي وي قران کې الله تعالی نازل کړی دا اسما په امر باندې دا کار تاسو وکي بس يهودي ورته ویلي چې دا ونی منې دی له ور مو راچوي موږ درنځو ځکه سړی دردمن شو نبی د دوی وتل په کوم کیفیت باندې وشوله رسول الله ورته چې یو بار سامان تاسو وېسي اسه بنوړي ډیر مغرور خلک وو خو لیکن الله په ذلت باندې وېست څنګه وېسو په کوم کیفیت وېست ان شاء الله که چرشه فروز باندې شرط به ژوندیو باقي په تفصیلی خبرو کو رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا